طالبانو ته غیر مستقیم خبرداری ایران د خیبر په نوم نوی توغندی جوړ کړ چې تر 2000 کیلومتره لري واټن میشتلی شي. دا چې افغانانو یې په اړه څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو سره د جنجال او اخطارونو وروسته ایراني رسنیو د خرمشهر سلور یا خیبر په نوم د یوې لرې واټن ویشتونکي بالستیک توغندي د مخکتنې خبرونه خپاره کړي. ایراني چارواکو خپل دغه نوی توغندي ته د لوړ کاریدونکي او پوخ نښه ویشتونکي اصطلاح کارولې. د ایران د دفاع وزیر محمد رضا اشتیاني نن د 2023 کال 15 میاشتې 15 د توغندي په اړه جوړې شوې غونډې کې وویل چې خیبر کولی شي تر 2000 کیلومتره لرې واټن په نښه کړي او برید پرې وکړي. د ایران د ایرنا خبري اژانس دغه توغندي د وړتیا په هکله لیکلي. خیبر توغندی چې د خرمشهر توغندیو د کورنۍ تر ټولو نوی نسل دی تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي. د نورو ځانګړتیاوو سربیره تاکتیکي ځانګړتیاوې هم لري. ویل شوي چې د دې توغندي او د نورو پخوانیو نسلونو ترمنځ توپیر دا دی چې خیبر کولی شي له ځمکې لوړ په فضا کې د خپل سفر په نیمایي کې د برید ځای لا ښه په نښه کړي او لا زیات دقیق شي. ښاغلي اشتیاني د یاد توغندي په پرانیز غونډه کې وویل چې لرې واټن ویشتونکی خیبر په سیمه کې د سولې او ثبات مرسته کوونکی دی. نوموړي په همدې غونډه کې له خپلو ملګرو د ملاتړ هیله هم وکړه. عام افغانان بیا وایي په داسې حال کې چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر سر جنجال دوام لري، د ایران له دې اعلان څخه ښکاري چې غیر مستقیم ډول طالبانو ته ګواښ کړی. که چیرې د دوی غوښتنې ونه مني نو د هرې لارې کولی شي چې پر طالبانو او یا هم د افغانستان د اوبو بندونه په نښه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.